السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم مستمع کړی دی چې دا بعضې خلک عقیق رانیسي، وایي دا سوره عقیق ښیي، نو وایي دا غمي لره بعضې اثرات ورکوي. محترمه یو هغه د اهل تشیع د شیعګانو عقیده ده چې مدینه منوره کې یو چا راته ویل و دوی چې راسي وایي د واده غمی راکړه، د پلانکي شي غمی راکړه. د دې عقیده دا وي چې دا غمیان مؤثر حقیقي دي، نو هغه عقیده خو خرابه باطله د شرک عقیده ده. او دا چې عقیق دي، په عقیق کې اثر شته که نشته؟ په یو سند ضعیف سره د علي رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دي من تختم بالیاقوت الاصفر، که چا یاقوت ژړ په ګوته کې استعمال یې کوي منع من الطاعون، دغه انسان ته به طاعون مریضي نه ورسېږي. او دغه رنګه د سره عقیق متعلق چې فقر به نه ورسېږي. دا خاصیتونه بعضې الله کې ایښي دي. که یو دوا سړی وخوري په ښه سي جوړ سي، دوا ولې سړی ښه کېږي؟ هغه اثار هم الله کې ایښی دي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې د مرض علاج کوئ، اوس قبض یې اریړه وخورئ، د اریړه دې ولې ښه کوي؟ په دغو ټولو شیانو کې که مؤثر حقیقي الله سړی بولي دغه اسباب دي، بیا په دې کې شرعاً څه مشکل نشته. او که مؤثر حقیقي دغه ډبره یا دوا یا ګولۍ بولي، بیا نو سړی کافر کېږي. نو یو اهل تشیع دی، هغه خوا د ځان ته حساب دی، ځان ته مسلک دی، ځان ته کار دی، خوا د په ایران کې حرم جوړ کړی دی، دغه ډول زمزم لري، دغه ډول یو طواف پلانې دي شروع کړی. هغو باندې به موږ دلیل نه نسو. او پاته د عام مسلمانان چې کوي د هغو نظر دا نه وي چې دا ډبره زما خدای دی یا دا ډبره ماته ګټه را رسولی شي، هغه ګټه حقیقي ګټه را رسولی شي. دا نسبتونه مجازي دي. موږ په مجازي دنیا کې یو. دغه خلک چې دا بعضې شیان نه مني، دوی خپله کې واقع وي. ډوډۍ مې وخوړله وایي موړ یې کړم، ډوډۍ خو سړی نه مړوي خو الله سړی مړوي. نو دا نسبتونه مجازي دي. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او من تختم بالیاقوت، که چا په ژړ یاقوت استعمال کوي د طاعون مریضي به نه ورته راځي. په دې کې بعضې اثرات خصوصیات شته د انسان له وینې او له مزاج او له دغو سره برابر وي. حدیث رقم 1619 صفحه 321 جامع الاحادیث د امام سیوطي جلد نمبر 6. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.